لکه څنګه چې مخکې وویل د سولې جګړې کلیم د دوو هیوادونو سره وبلله، د افغانستان جګړه هم افغاني جګړه نه ده. دا جګړه د افغانانو ترمنځ نه ده، دا جګړه پردۍ جګړه وه. پردۍ جګړه عین د امریکا په زرګونو کیلومتره اخوا د امریکا راوړه افغانستان ته. کله چې امریکا دغه جګړه راوړه سره د عربانو چې بن لادن و، زموږ سره و امریکا مشکل نه درلودل، مشکل خو د بن لادن سره و. جګړه پردۍ شوه که نه، په سیمه کې هیوادونو ببوزي ورته پیل کړل. شپه او ورځ همدې ته پوکي ورکوي چې د اور لا 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 ډیر شي. دلته څه وشول؟ افغانان کرا شول، افغانانو ته پیسې ورکړل شوې. افغانان کرا کیږي ډیر زر، لکه د 40 کلونو کې چې وي نو هره خوا کرا کیږي. ځینې روس پلوه کرا کي، ځینې د مجاهد په نوم کرا شي، ځینې د اشرار په نوم کرا شي، ځینې د طالب په نوم کرا کیږي، ځینې د خلقي او د پرچمي په نوم کرا کیږي. آیډیاوې مختلفې دي. افغانان کرا کیږي زر، جنګونه پردي راوړي افغانستان ته او دلته خپله خاوره پکې سوځوي، خپل وطن پکې سوځوي. په نهایت کې چې کی افغانستان 100 کاله وروسته غورځوي. اوسنۍ جګړه هم زموږ خپله نه ده. اوس هم دا د جورج بوش جګړه وه، دا د ټوني بلیر جګړه وه، او دا د نورو اروپایي مشرانو جګړه وه چې افغانستان ته یې راوړه. دا د سعودي د پاچا جګړه وه چې دلته یې راوړه. پکې خرڅ او وسوځېدل څوک، خرڅ هم شو پکې موږ، کرام شو پکې موږ، او موږ هم سوځېدو. پاتې شوه د سولې موضوع. یوې خبرې ته غواړم راشم، دا ده چې که امریکا په رښتیا هم په افغانستان کې نور ستړي شوي، دوی نو بیا په صادقانه ډول په پاکستان فشار راوړی شي چې نور د دغې لوبې څخه په شا شي. چون دغه لوبه چې شروع شوې وه د امریکا په خوله شروع شوې وه که نه. امریکا 10 کاله مخکې، 15 کاله مخکې هم لیده چې په پاکستان کې طالبان سره راټولیږي، هلته تجهیزیږي، هلته ټریننګ سنټر ورته جوړیږي، هلته مسلح کیږي او افغانستان ته رالیږل کیږي. که په لنډو یو وارې ځیر شئ او راته دا خبره